په جنرال خان کې جمیل باسل یو ځل بیا د پروګرام زما وطن سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ملګرو نن بیا سموده پست یو پروګرام سره حاضر یو او په دا پروګرام کې مونږ ځو چترال ته. مونږ اوس په دې ټیم کې د اپردر نه بر شو او یو ابشار خواته کې به مونږ پړاو واچو او پخلی به هم کوو. بازه پلی والا ها चिकन मसफा को सब्जी भी हम कट को और मलगरी लगिया दी खुली वीडियो का तस्वीरान हम बासी बाजे उबई की दी د هندوکش د غرونو په سلسلو کې فروت چترال د پښتونخوا د ټولو نه لویه ضلع ده. د چترال ټوټل رقبه 14,850 کیلومتر ده او آبادی د 2017 مردم شماری مطابق 4,14,000 افراد باندې مشتمل ده. د 26,000 فوټ بلندۍ په وجه باندې د چترال شمار د دنیا د لوړترینو خطو نه کیږي. د چترال شمال ته افغانستان او تاجکستان واقع دي، مشرق ته ګلګت او جنوب ته د دیر او د سوات ضلعې واقع دي. په چترال کې د ټولو نه زیات ویونکي زبان کواري او ټوټل 14 زبانونه ویل کېږي. 1400 کاله مخکې د چترال نوم قاشغار و. سیند په غاړه باندې دا حسینې ښکلې نظارې دي او دا یو پل پورې وتی دی چې دا د دې خلکو یو خپل منفرد انداز دی. سفر ته به دوام ورکوو او مخکې به ځو چترال د وارې ټنل موږ راورسېدو. کوم چې 2 سورنګان دي، اولی سورنګ 8.5 او دوهم سورنګ 2 کیلومتره فاصله باندې مشتمل دی. د چترال په تاریخو او ښایسته ځایونو کې کلاش وادي، ګرم چشمه او داسې شندور د مختلفو علاقو سیلګري دلته هم راځي او تصویران وباسي، ځان سره ورکوي. په دې وخت کې د چترال مین بازار چې کوم دی هغې ته راورسېدو او دا د بازار نه لاندې کوم سرکاري املاک چې دي پارکونه دي. چترال بازار ته کوم مین پول دی دې باندې پورې وځو او بیا به مخکې سفر کوو. دا د چترال ایرپورټ دی، کوم چې اسلام آباد ته روزانه باید فلایټونه وي. ملګرو دا و د نن ورځې ولاګ. سبا به ځو موږ جمهوریت ته. چېرته هم نه ځئ، موږ سره اوسېږئ. چلتم سے بعد بریالی سے اللہ کا امان.